بعضې بایلات له ګټې کم نه وي او د هغې ښکاره او ژوندی مثال د افغانستان او هند نننۍ لوبه وه. که څه هم لوبه هند وګټله، خو افغانستان فوق العاده لوبه وکړله او د هند په شان یو پیاوړي لوبډلې خلاف چې په شلو ورځو کې په نړۍ کې لومړی مقام لري، داسې لوبه کول اسان کار نه دی. حتی پیاوړي لوبډلې د هند خلاف نشي کولی، او دا چې افغانستان په دې وتوانید چې د هند خلاف لوبه مساوي کړي، سوپر اوور ته لاړه شي، په سوپر اوور کې بیا مساوي شي او بل سوپر اوور ته لاړه شي او هلته یې وبایلي، دغې ته بایلل نشو ویلی. افغان لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې هم په توپ اچونه کې بهترین پیل کړی و، په لومړۍ 12 اورونو کې بیخي لوبه د افغانستان په طرف وه. که څه هم په دوهمه نیمه کې لوبه د هند طرف ته لاړه، زموږ توپ اچوونکو همغسې توپ اچونه ونه شوه لکه په پیل کې چې وکړله. په دوهمه پاڼۍ کې د 214 منډو هدف سایکولوژیکل تاثیر په لوبغاړو باندې او دغه سکور بورډ پریشر د دغې خلاف، او بیا په داسې یو سټیج کې چې د هند خپل ویشتنځای، خپل لوبغالی، خپل مینوال او د هند نوم د دغسې لوبډلې سره بیا داسې لوبه کول چې حتی هدف یې نږدې پوره و، لوبه ورځنې وګټي، نو دې ته فوق العاده لوبه ویلی شو. ښه خبر دا دی چې په افغان لوبډله کې ځوانانو زموږ په توپ اچونه کې بهترین توپ اچوونکي مو نه و ناست و. نن راشد د ټپونو له وجې په دې سیریز کې بیخي نه و، نوین الحق هم ناست و، فضل حق فاروقي هم ناست و، او د دغه سربیره هم موږ د هند سره داسې لوبه وکړله چې ګواکې د افغانستان بهترینه لوبډله همدا وي. نو دا په ښه پل نیسو، همدا لوبې دي، همدا ماتې دي چې افغان لوبډله ورځنې زده کړه کولی شي. مهمې سیالۍ له دې وروسته را روانې دي، شاید د دې نتیجه په هغې کې ووینو نړیوال جام را روان دی. نو له افغان اتلانو، د افغان لوبډلې او د مینوالو هم مننه چې لوبډله ملاتړ کوي او تشویق کوي.